افسوس صد افسوس تاسې دا څنګه ویډیو کلیپ در سره وګورئ بیا به پوه شئ چې ولې مزرونه درد کوي او ولې باید په غم اوښکې توی کړو. هلته اسرائیل د فلسطین پر مظلومو خلکو یرغل شروع کړی، نه یوازې عام ولس شهیدان کړل بلکې د هغوی مال، کورونه، عزت یې چور او تالان کړ. او همداسې دلته د اسرائیل ناجایز اولاد پاکستان هم پر افغانانو ظلمونو ته دوام ورکړی. دومره ظلمونه یې روان کړي دي چې یوازې د افغانانو له شړلو سره بسنه نه کوي بلکې د پاکستان پنجابي او ګلخاني ولس د افغانانو مالونه هم لوټوي او چور کوي، لکه څنګه چې تاسو د کلیپ کې ښکاري. دا یوه بیلګه ده. همداسې پوښتنه دا ده تر کومه به دا حالات دوام ومومي، تر کومه به د اسرائیل دا سلسله ظلمونه روان وي. خو باور لرو چې دا حالات به انشاءالله نه پاتې کیږي. د الله جل جلاله عدالت شته، د مظلوم به بې ځوابه نه پاتې کیږي انشاءالله.